اول خبر دا دی چې د هندوستان په میډیا کې یو مجلې په نامه د اورګنایزر خبر ورکړی دی چې د داعش خراسان چې په پاکستان کې میشت دی او الته بنیاد لري د پاکستان د استخباراتو په مرسته باندې ډیر وسیع برنامې او پلانونه جوړ کړي دي او د دې پروګرام دا دی چې د روژې مبارکي په میاشت کې به د خپل هغه فعالیتونو ته او انتحاري حملو ته توسعه ورکړي او دا به هم په افغانستان کې او هم په هندوستان کې یعنی دوه طرفه برنامې جوړې کړي دي او ویلي دي چې دا بریدونه په افغانستان او په هندوستان کې وسیع پیمانه باندې د خلکو په حساب دغه باندې روان باندې تاثیر واشي د لپاره باید هم افغانستان او هم هندوستان حکومت الرټ وسی لپاره دی چې دغه برنامه افشا شوې ده دا ویلي دي چې چون د افغانستان حکومت د پاکستان د خبرې لاندې ناراضي او خپل ځان ته غواړي خپل خپو ودرېږي او د خپل د ملت په حساب واسطه وکړي نو پاکستان د ناهیلي ښکارا ناهیلي شوی دی او دا پروګرام لري چې دا نظام باید په هر رقم چې ووهل شي او وځپل شي هندوستان حکومت دا اراده کړې ده چې د افغانستان د حکومت سره هر رقم مرستې چې لازمي هغه به کوي او حتی په دغه ترهګرۍ ډلو په برنامو کې به هم په هندوستان کې هغه ورته امنیتي برنامې جوړې کی او هم افغانستان ته او دغه شی چې په پروګرام دی ته لاس ورغلی چې پاکستان سره برنامه لري دا به نه تنها چې د افغانستان سره شریکه کی بلکې کېدای شي نړیوالو استخبارات سره هم شریکه کی تر څو د پاکستان د ترهګرۍ مخه ونیول شي دویم خبر دا دی چې ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی دغه کړی دی چې د لکمروت د خلکو د قیام نه ملاتړ کوو او د دوی هر جایز غوښتنو سره موږ ولاړ یو او د دوی دغه قیام په برالۍ دی نظام ته موږ په حساب په خسرګه ګورو او د دوی د اقدام مثبت اقدام دی او دا دغه کړی دی چې چیرته نور سیمه هم په بالمثله اقدامات وکي دا به ډیره خی لپاره دی د نظام د تضعیفولو او د اسلامي نظام او د خپل د خاورې ترلاسه کولو لپاره د خلکو قیام تبدګي دوی ویلي چې موږ د هر یو سیمه کې کدا یو اقدام کیږي موږ به د دې خلکو ترڅنګ ولاړ او موږ به د دې ملاتړ یو